بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی علیکم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شوال المکرم 28 نیټه ده چې د 1402 د غوایي یاسور د 8 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات محبس سره د تیکا دفتر مرسته 1500 بندیانو ته د لیک لوست او روزنې توکي ویشل شوي دي. د موزیم نړیوالې ورځې څخه په هرات کې لمانځنه اسلامي امارت د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره بشپړې هڅې لري. او د سیروم د تولید کارخونه کې 150 تنو ته د کار زمینه دا کارخونه تر 400 قلم درمل تولیدولی شي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې د تیکا دفتر د لوري د هرات په محبس کې 1500 بندیانو ته د لیک لوست او روزنې توکي وویشل شوه. په هرات کې د ترکیې هیواد د فرهنګي دفتر مسؤل عرفان دنیز په وینا په دې توکو کې کتابونه، قرطاسیه، بکس، چوکۍ او نور لوازم شامل دي چې د بندیانو د سواد د کچې د لوړولو په موخه ورکړل شوي دي. د هرات محبس مسؤل مولوي محمد نبی خلیل د تیکا دفتر د دې همکارۍ څخه هرکلی وکړ. ویل چې په دې سره به د بندیانو د سواد کچه پیاوړې شي. د محبس مسؤل په وینا د دې نه مخکې هم بندیانو ته د فن او حرفې توکي ویشل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د محبس په کتابتون کې څه د پاسه 1000 ټوکه کتابونه موجود دي. په دې بندخونه کې اوس 1800 تنه بندیان د بند شپې سبا کوي. این پروژه با همکاری ریاست محبس هرات البته بخش تعلیمات ما همکاری داشتیم و مواد مثل برای آموزش محبوسین تهیه کردیم. این کتاب ها است که لوازمات کرطاسی است، چوکی است، تخته سفید است، کیف برای شاگردان است. یعنی برای دوره مثل آموزش هر کتاب نیازی مثل برای درس کتاب بود یا کتابچه بود، قلم بود، لوازمات کرطاسی بود تهیه کردیم. امروز هم به ریاست محبس هرات تحویل میدیم این لوازمات را. واقعا موږ د تیکا مؤسسې یا دفتر څخه ډیره مننه کوو چې زموږ ریاست ته تقریبا 1000 مختلف النوع کتابونه تسلیم کړه. د دې لپاره چې زموږ کم محبوسین چې موږ په دسترس کې دي د دوی لپاره موږ د سواد آموزۍ او دیني علومو لپاره ښه خدمت وکړو. د هرات موزیم د سلیمې کلیزې څخه لمانځنه وسوه. د هرات فرهنګي مسؤلین وایي دوی د هرات موزیم د آثارو ساتنې او د هغه د بډاینې په برخه کې هڅې کوي. ویل کېږي اوس مهال نږدې 300,000 ډول آثار چې د ځینو مخینه تر 100,000 کالو رسي د هرات په موزیم کې ساتل کېږي. نور حال په راپورټ کې. د غوایي یاسور 28مه د موزیم نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټینګار کوي چې اسلامي امارت په بشپړه توګه په هیواد کې د لرغونو آثارو ساتنې ته ژمن دی. هغه ویل په دې وروستیو 2 کلونو کې په سلهاو قلمه بیلابیل آثار د هرات موزیم ته اهدا شوي دي او د ټولو کسانو څخه چې لرغوني آثار ورسره موجود دي غواړي چې د لا ښه ساتنې لپاره یې دغه موزیم ته وسپاری. برای ما مسئله موزیم بسیار مهم است، حیاتی است و به لحاظ ارزشی برای رهبری امارت اسلامی افغانستان طبق فرامینی که خود شیخ علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله داره به ارتباط حفظ و نگهداری و جلوگیری از قاچاق و حتی کشیدن خودسرانه در هر جا فرامین مستقل داره و دولت خود مکلف برای اجرای او فرامین میدانه. د هرات موزیم د کابل نه راوروسته دوهم موزیم دی چې نږدې 3000 ډول آثار پکې ساتل کیږي چې د ځینو لرغونتوب تر 100,000 کالو پورې رسی. موزیم هرات بعد از موزیم ملی افغانستان دیومین موزیم به سطح کشور که نزدیک به 100,000 نوع اثر داره
فعلا نزدیک به 500 قطعه به نمایش گذاشته شده به 3 سالن موزیم و در چوکات موزیم هرات آرشیف نسخ‌های خطی که نزدیک به 250 تا 300 نسخ خطی به نمایش گذاشته شده. ما در موزیم هرات آثارهای نزدیک به 20,000 سال هم داریم که از گازرگاه به دست آمده، ولی بیشتر آثارها از دورهای پیش از اسلام و همچنین دورهای اسلامی و دوره معاصر در موزیم هرات وجود داره. کسانی که میان از موزیم دیدن میکنن، خواهش ما این است که برای حفظ و مراقبت آثار در قدم نخست از عکس فیلمبرداری از فلش زدن جدا خودداری بکنن، چون آثار موزیم در سال 2 بار مواد نگهدارنده زده میشه که فلش و عکس برداری میتونن به مرور زمان این مواد را خراب بکنن. د هرات موزیم څخه ځینې لیدونکي هم د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د اسلامي امارت د هڅو هرکلی کوي. خوشبختانه در یک فضای کاملا امنیت امروز ما آمدیم از قلعه اختیارالدین که موزیم هرات در این مکان نگهداری میشه دیدن کردیم و جای افتخاره که ما با دیدن آثار باستانی تاریخ کهن افغانستان حس کردیم و ما به عنوان یک جوان افغان با این همه قدامت تاریخی افتخار میکنیم. د یادول وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ مسؤلینو په وینا دوی د موزیم دپاره د مناسب مکان د جوړولو په لټه کې دي ترڅو د ټولو آثارو د نندارې لپاره زمینه برابره سي. د عاطفي بنسټ د هرات دولتي ښوونځیو 200 تنو یتیمو او اړمنو ماشومانو ته یونیفورم او قرطاسیه وویشل. د دې بنسټ مرستیال عبدالظاهر ارشاد په وینا د ښوونځي بکسونه، څپلۍ، لیکپاڼې، قلمونه او یونیفورم هغه توکي دي چې د پوهنې رئیس او مسؤلینو په حضور کې پر دغه ماشومانو وویشل سوه. د دې چارې موخه د بېوزلو ماشومانو سره مرسته بلل سوي او په نظر کې ده د غوریان ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو کې 200 تنه بې برخې ماشومان په ښوونځي کې شامل او د هغوی سره هم مرستې وسي. دغه بنسټ دا راز د ځینو ولسوالیو د 1500 ښوونکو لپاره هم روزنیز سیمینار د جوړولو خبر ورکړی دی. د هرات پوهنې رئیس مولوي عبدالله امینی د داسې هڅونې پروګرامونو هرکلی کړی او ډاډ یې ورکړی چې د پوهنې اداره تل د داسې پروګرامونو ملاتړ کوي. په هرات کې د سیروم د تولید په یوه کارخونه کې 150 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د دې شرکت مسؤلان د کورنیو توکو پر کارولو ټینګار کوي او وایي چې دوی د 16 ډوله سیرومانو د تولید ظرفیت لري. دا راز په هرات کې روغتیایي مسؤلانو او سیمه ییزې ادارې د کورنیو تولیداتو څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویل چې 400 ډوله درمل په هرات کې تولید لري. نورحال په چمتو کړي راپورټ کې د سیروم جوړولو دغه کارخونه 15 کاله مخکې په سنتي ښارګوټي کې په کار پیل کړی دی. دا کارخونه 16 ډوله پیچکارۍ او سیروم په ښه کیفیت تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. از ملت افغانستان خواهشمندیم که اعتبار بکنه ما دوای با کیفیت تولید میکنیم. شما نمونتا میتونین که استفاده بکنید. یو شمېر کسان چې په دې کارخونه کې کار کوي د داسې کاري زمینو څخه خوښ دي او وایي د خپلو کورنیو د اقتصاد پر رغولو کې رغنده رول لوبوي. جوانای ما خارج از کشور نروه و همینجا دست کار شوه، هم در اقتصاد کشور خود سهم داشته باشه، کمک کنه، هم که برای خانواده خود یک چی داشته باشه. از امارات اسلامی میخواهیم که تولید اینجا بیشتر بسازه تا کاراش بیشتر رونق پیدا کنه. د دې کارخونې مسؤل وایي 150 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او د بازار 60% اړتیا د زرقي درملو په برخه کې بشپړه کړې ده. ما در کل ولایت افغانستان فروشات داریم. حدوداً در 17-18 ولایت نمایندگی رسمی داریم که با کسای قرارداد شده که اونا نمایندگی از ما گرفته در اونجا توزیعات داره. در بقیه ولایت هم به شکل پرچون و به شکل متفرقه ما فروشات داریم. په همدې حال روغتیایي مسؤلان او د سیمه ییزې ادارې چارواکي وایي اوس مهال 400 قلمه درمل او طبي وسایل تولید او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ او څارنه لري. برای محلی هرات در بخش صحت، در بخش طب و در بخش صادرات وسایل طبی و ادویه طبی برای فراهم ساختن زمینه بهتر و سهولت‌های بیشتر تلاش میکنه و حمایت میکنه. دوایی که به هرات تولید میشه روی استانداردهای بین المللی
تولید میشه. نمونه اول از وار به کابل جهت تعیین کیفیت راه میکنه که بعد از اینکه تعیین کیفیت شد دوباره اجازه تولید میده. دا په داسې حال کې دی چې د دې کارخونې په شمول 3 کارخونې د زرقي درملو او سیروم د تولید په برخه کې فعال دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 8 تنه د نشهیي توکو او الکولي مشروباتو د کارولو په تور نیول شوي دي. د هرات د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه چې نشهیي توکي او شراب یې پلورل او کارول نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي نیول شوي او هغوی تر څار لاندې دي. د دې کسانو نسبتي دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. محترم لیدونکو په همدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي او اوس هم یو ځل بیا په پای کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات محبس سره د تیکا دفتر مرسته 1500 بندیانو ته د لیک لوست او روزنې توکي ویشل شوي دي. د موزیم نړیوالې ورځې څخه په هرات کې لمانځنه اسلامي امارت د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره بشپړې هڅې لري. او د سیروم د تولید کارخونه کې 150 تنو ته د کار زمینه دا کارخونه تر 400 قلم درمل تولیدولی شي. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شئ.